بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د مؤمن د مسلمان بنده خویونه او صفات او کردار بیانېدو د قرآن او د حدیث په رڼا کې. هغه صفات، هغه خویونه چې هغه الله او د الله پیغمبر د نیکانو بندگانو چې هغه جنتیان دي او رب العالمین د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي، هغه بیان کړي دي. نو موږ هم کوشش دا کوو دا بیانو دې دپاره چې ځان کې دا صفات راولو، او داسې دې دپاره نه بیانو چې بس د بیان او د اورېدو خوند والو او بس قصه ختمه شي. نه، دا دې دپاره دي چې موږ یې په ځان کې راولو، چې موږ هم شمار شو په هغه بندگانو کې د کومو بندگانو نه چې الله راضي دی او هغه جنتیان بندگان دي. شپږ صفات موږ بیان کړي وو. اخرنی صفت دا بیان شوی و په تیر شوي بیان کې چې نیکان بندگان د الله هغوی د شپې تهجد کوي، الله ته ولاړي جړاګانې کوي او د الله نه بخښنې غواړي د پیشمني په وخت کې، او رب العالمین ته خپل فریادونه کوي. د هغې نه بعد اووم صفت چې کوم په قرآن او حدیث کې راغلی دی د نیکانو مؤمنانو مبارک کې، نو هغه دی الانفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال لګول. دلته دوه خبرې. اولنۍ خبر هغه دا ده چې شریعت موږ ته بعض هغه عبادت ښوولي دي چې د هغې فایده صرف موږ ته ده، او بعض هغه عبادت یې ښوولي دي چې د هغې فایده موږ ته هم ده او بل ته هم ده. نو صرف په دغه عبادتو پورې نه نښلي چې فایده یې تا ته میلاویږي، بلکې الله وایي ادخلو فی السلم کافه، اسلام کې پوره ننوځه. دا نه چې بعض کارونه دي خوښ دي او بعض نه، کم ستا تا ته آسان دي او خواهشات د ډېر نه راتنګوي په هغې کې صحیح ده جي دا ډېره ښه دینداري ده، او چې کم ځای کې بیا لږه سختي راځي یا لږه قرباني پکې ورکول غواړي په هغې کې بیا شاته کېږي، نو دا پوره دینداري نه ده. هغه عبادت چې د هغې موږ ته هم فایده ده او بل ته هم ده، هغه د الله په لار کې مال لګول دي. دا هغه عبادت دی چې تقریبا نن سبا ورک شوی عبادت دی، خصوصا زموږ د پښتنو په معاشره کې. او که څوک مال ورکوي نو داسې په تریو تندي باندې ورکي، داسې یو احسان ګڼي په الله باندې چې یعنې ما هم یاره د الله په نوم 1 روپۍ ورکړې ده، روپۍ یا 2 روپۍ یا 15 روپۍ. نو د افسوس خبره دا ده چې مال د الله دی او دا بنده د الله دی، دا کم لی چې ورکوي دا هم د الله بنده دی، او وی دا چې د الله د راضي کولو دپاره یې ورکوم او ستا طبیعت داسې دی، نو دا ډېره عجیبه خبره ده. زه تا ته دا وایم چې کله تا له الله طاقت درکړي د هغه په لار کې د مال لګولو، نو شکر د الله ادا کړه، ځکه چې دا احسان د الله په تا باندې دی چې تا له طاقت درکړو، ستا احسان نه دی. ډېرو خلکو سره مالونه دي او څه ورسره نشتي، روپۍ د الله په لار کې نشي لګولی روپۍ، او ډېر داسې دي چې هغوی الله وله مال ورکړی او لګوي هم د الله په لار کې، نو دوی باندې د الله احسان دی دا کوم چې د الله په لار کې مال لګوي، دا د الله احسان وګڼه. او ځکه الله په قرآن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ذکر کړې ده. بعض خلک راغلي و مدینې ته ایمان یې راوړی
نو بیا به دا خبره په نوڼۍ باندې ایښوده موږ اسلام قبول کو موږ اسلام قبول کو موږ اسلام قبول کو موږ اسلام قبول کو. پیغمبر ته به دا خبره ځباتله. الله وی یمنون علیک ان اسلموا، پیغمبر دوی دا خبره تا ته ډېره ځباتي چې موږ اسلام قبول کړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم، پیغمبر دوی ته ووایه چې دا خپل اسلام ما ته مه ځباتئ راځباتئ، موږ اسلام قبول کړی او موږ اسلام قبول کړی. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بلکہ احسان دا اللہ دے اللہ اثباتی چی تالے توفیق دا ایمان در کڑے دے. تو احسان دا اللہ دے تے اثباتی پا چا اثباتی؟ پا اللہ اثباتی. دا خو اللہ تا سر خکڑی دی تالے توفیق در کو جی تم مال ولگی دا اللہ پلار کی، دا خو دا اللہ یو نعمت گنا شکر ادا کا چې لا دومره تاله طاقت درکو. دویمه خبره چې ما کومه کوله دې نه مخکې چې موږ دې دلایلو ته ورننوځو او فضایلو ته، هغه دا چې زموږ د دې خلکو په دې ذهن کې یو نقشه جوړه شوې ده د الله په لار کې د مال لګولو. هغه نقشه دا ده چې 1,00,000 روپۍ به ورکې، 15,000 ریاله به ورکې، 100 ریاله به ورکې، 2,00,000 روپۍ به ورکې، پوره ځمکه به هلې، پوره آبادي به کې، او دې ته وایي د الله په لار کې خرچه نه. یاده کوي دا مسله، دا عبادت، دا الله په لار کې خرچه کول، دا د مالدار دپاره هم دی، دا د غریب دپاره هم دی. دا صرف د مالدارانو دپاره نه ده، دومره دی چې مالدارانو ته موقع ډېره ده او مالداران یې د ډېر حده پورې کولی شي. غریب دی به هم څه نه څه د الله په لار کې لګوي. 15 ریال طاقت ته، 1 ریال، 2 روپۍ، 3 روپۍ، 1 ډوډۍ، 2 ډوډۍ، دا خو طاقت کېږي که نه. او ډېر لږ خلک به زموږ په معاشره کې چې د هغوی به د دې وس نه رسي، شتي پکې داسې هغه لږ دي. دا نقشه د ذهن نه لري که چې د الله په لار کې خرچه دې ته وایي چې زه به یو 2,00,000 روپۍ ورکوم او 50,000 روپۍ به ورکوم یا 10,000 روپۍ، نه، چې څومره دې وس رسي هغه به د الله په لار کې ورکوي. بلکې د صحابه کرامو او د دین د مشرانو خو دا طریقه وه چې کله به هغه سم د الله په لار کې ورکړو چې د څه به د دوی به ورته ضرورت و، هغه به یې راواخیستل الله په لار کې به ورکړو، ده به هغه ورځ او هغه شپه دقه شان تېره کړه. هغوی خو به دا چل پکې هم کوو. او زموږ سره به ښه جیب کې څه نه څه خو بیا هم داسې تالې ورته موږ ورچولي چې تپوس یې مه کوه. نه جی د الله په لار کې او د مالدارانو پسې به خبرې کوي، ته وګوره د پلاني سره دومره مال نه یې لګوي، د پلاني صحیح ده نه یې لګوي، تا لګولی؟ تا چې ته لګولی د الله په لار کې مال سو، دا تپوس دې وکړه. بله خبره ورسره دا یاده کړي د الله په لار کې مال لګول صرف دې ته نه وایي چې ته به روپۍ ورکې راغلې به، الله په لار کې مال لګول هر شی د الله په لار کې ورکول، که د خوراک سامان دی، که هغه د څښاک دی، که هغه لباس دی، جامه ده، که هغه پیزار دی، که هغه نقدي مال دی، دې ته د الله په لار کې لګول چې څه دي لګوئ، د الله په لار کې لګول دي. او که اوس دې د هېڅ شي نه رسېدو، رب العالمین هم داسې مهربانه ذات ته چې بیا دې رانیسي نه، هغه تا په دې نه رانیسي چې تا ولې نه دي ورکړي او ستا وس نه وي. خو دا راته حقیقت ووایمه، په دې ومانه خفه کېږئ نه چې انتهایي پښتانه په دې باب کې کمزوري دي. ګوره څومره یعنې موږ په دې ځایونو کې مال ولګو چې موږ ته فایده نه میلاویږي. دا ته اوس د الله سره تجارت کې او په دې کې هم د یو سړي زړه بد کېږي. کوم رب چې دله درکړی دی هغه یې دنه غواړي د چا دپاره چې ستا مسلمان ورور ته پیدا ورسي، ستا معاشره برابر شي، ستا قوم برابر شي. خو ته به وایي چې لکه الله یې د ده نه د خپل ځان دپاره غواړي. ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده په سورة الذاریات کې. الله وایي
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله وی نګوره ما د دې بندګانو نه د خپل ځان دپاره رزق غوښتلی دی او نه ورته دا ویم چې د نورو رزق په تاسو باندې دی. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق ورکوونکی خو الله دی. الله ځان دپاره تا نه څه ډوډۍ خو نه غواړي، نه تا نه اوبه غواړي، نه تا ته دا وایي چې د دې بندګانو رزق په تا دی. صرف یې تا ته دا ویلي دي چې ته سبب یې د بچو دپاره او د ښځې دپاره نو در په در ګرځي. صرف یې درته دا ویلي، ذمواري ته هم نه در کړي چې د دوی رزق په تا دی. صرف یې تا ته دا ویلي چې د دوی رزق په ما دی خو ته یو ذریعه یې. نو څه حال دی دی؟ دا که الله چېرته په دې بعضو بندګانو د بعضو بوج یې ښودی وی چې دوی دا رزق په تاسو دی، نو زموږ به بیا څه حال وي؟ او شکر دی چې رزق د هغه په لاس کې دی. او که د دې انسانانو په لاس کې وي والله چې د لوږې نه به مړه شي. د لوږې نه چا به راته وي چې زما سره طبیعت نه لګي، او چا به راته وي چې ته دیسې، او چا به راته وي ته دیسې. څوک به رانه پټېدی، چا به بانې جوړولی، چا به خبرې بدلولی. کله نه کله سړي ضرورت راشي که نه، نم دې درې بیا څنګه سترګې بدلې کړي، لار بدله کړي، خوی بدل کړي. حالانکې تا ورته دا نه دي ویلي چې ماله د باقي عمر رزق راکه. یاره یو 500 روپۍ مې په کار دي قرض. موبایل به بسې بیا نه اوچتی. ښه نو 500 روپۍ دا خو وختي طور خبره ده، بیا بدله زه درکم، قرض مې درته ویلي. نو چې دا د دې بنده په لاس کې زموږ دا رزق وی، نو چې بیا به یې څه چل کولی. خبره مې دا کوله چې الله خو زموږ نه د خپل ځان دپاره څه نه غواړي. فایده زما ده، فایده د معاشرې ده. که چېرته موږ په دې خبره باندې صحیح عمل وکړو، نه به زما په معاشره کې او نه به ستا په معاشره کې غریبي، نه به یتیم بې وسی، نه به کونډه ښځه د غریبۍ ژوند تیری، نه به قرضداري، نه به بلې او نه به بلې. که چېرته موږ په دې باندې په صحیح طریقه عمل وکړو. ما پرون تاسو ته آیت ووی چې د قربانیانو خبره چې کله الله سورة الحج کې ذکر کړه، نو بیا یې ووی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. الله ګوره نه د دې څاروو غوښې تاسو نه غواړي او نه د دې څاروو د وینو ته الله ناست دی. ولكن يناله التقوى منكم. مگر الله زموږ نه د تقوا غواړي، د دینداري غواړي. ته به څه ستا روپۍ به صحیح مړه جیب کې کښېږده سره لګومه، خو دا د الله مال دی، د الله دپاره یې ورکړه. درجې پې ستا اوچتېږي، یو مسلمان ورور ته پې راحته جوړېږي. نو فایده په اوله کې او په آخره کې هغه زما استاد. الانفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال لګول. قرآن کې د دې مبارک کې ډېر آیتونه راغلي، ډېر زیات. زه به یو څو ذکر کم بس. الله سورة ابراهیم کې وایي قل لعبادی الذین آمنوا. اے پیغمبر زما هغه بندگانو ته ووایه چې ایمان یې راوړی دی. سم خیال دی تاسو ټول پکې راغلي که نه؟ هغه بندگانو ته ووایه چې څه چلې کړی دی؟ ایمان یې راوړی دی. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. دې بندگانو ته ووایي چې د مانځه پابندي دې کوي، او ناشنا تعبیر د دې خبرې الله وایي، او ورته ووایي چې خرچه دې کوي د هغه څه نه څه چې وله موږ ورکړي دي، د هغه څه نه څه چې وله موږ ورکړي دي. دا ناشنا بخل دی د آدم د بچي چې نه ورکوي د هغه څه نه څه چې وله الله ورکړي دي. ویلې ورته چا دي چې ویې لګو ما قرب ورته ویلي څوک چې مالک دی حقیقي دی د هر څه. زموږ نه مخکې نورو، د هغوی نه مخکې نورو قصه موږ ته پاتې شوې ده، زموږ نه بعد به نوري. دا راته ووایم که ستا دا مطلب وي چې دا ځمکه چې ستا ده او دا جیداد او دا کورګۍ او دا یو څو روپۍ دا ګورم نورو ته پاتې دي، ته تم تلو والی. آخره کې دا هر څه عرش والا ته پاتې دي. ولله میراث السماوات والارض.
نو چې هغه ته هر څه پاتې دي او د هغه دي او هغه تا ته وایي چې ورې که او یو حصه پکې ورکړه دا درته هم نه دي ویلي چې ټول ورکړه سورت محمد کې الله وایي که نه وایي ما خو تاسو ته دا هم نه دي ویلي چې ټول ولګوئ او په کار خو دا وکړه چېرته الله موږ ته ویلی چې ټول ولګوئ موږ به ټول لګولی وي چې د هغه دي نو هغه ویې لګوه خو الله وایي یو برخه ترې راواله معمولي برخه ترې راواله ورې که په هغې کې موږ بخل کړو دی ناشنا خبره کړې ده الله وایي من قبل ان یأتي یوم لا بیع فیه ولا خلال دا خرچه وکړي د هغه ورځې د راتلو نه مخکې چې ګوره په هغه ورځ خرڅول اخیستل نه کېږي ګوره او په هغه ورځ نه دوستیانې او یاریانې کېږي یې څه مطلب دی چې په هغه ورځ نه اخیستل او خرڅول کېږي یعنې نن ته جنت اخیستی شي نن تا سره مال شتي ته بیه د الله سره نن کولی شي نن بازار هم شتي نن وخ هم شتي نن مال هم شتي نن سامان هم شتي خو ګوره قیامت کې بیا دا بیې نه کېږي ته هلته دا وایې چې یاره زه به هلته دا بیه وکړمه او هلته به زه را تجارت وکړم نو قیامت کې دا تجارتونه نه کېږي دا یاده که دا خبره بل ځای کې الله دا وایي سورة البقره کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو موږ ټول پکې رالو که نه موږ ټول پکې رالو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض الله وی ولګوئ د الله په لار کې د پاک هغه څه نه چې تاسو ګټلي دي یا ځمکې راویستي دي د پاک ور الله پلید شی نه قبلوي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله پاک عمل خوښوي الله پاک وینا خوښوي الله پاک مال خوښوي پلید مال ګورې د الله په کارونه نه قبلوي بیا الله دغه آیت کې مخکې یو ناشنا ادب بیان کړی دی مؤمن ته ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه الله وی داسې نه چې په ردي مال پسې ګرځي هغه بیا زما په لار کې لګي کله باز لګی نه او چې لګی نه هم داسې پالتو څه شی ورسره پروت وي هغه راواله الله په لار کې ورکړه زړې جامې سړه ډوډۍ داسې پالتو غونته کې شی دی دا ورکړه د الله په لار کې ورکړه الله وایي داسې مه کوه ولستم بیاخذي ولې ځان دپاره یالې الله وایي څنګه زوره نه ورکړی وي ځان دپاره یالې الا ان تغمضوا فيه الا دا که سترګې م پټې کړي نو بیا به یې والئ خو سترګې که دې کولاوي الله بیا خو یې نه هلې ځان دپاره نو مال یې څنګه راکړې بیا ځکه الله مخکې ووي غني غیرتي ذات دی الله وایي واعلموا ان الله غني حمید او دا ګوره یاده که الله وایي زه ګوره بېزاره غني ذات یم ستا دې ښه مال ته د الله ضرورت نشته نو ته له ردي مال دې راغستی دی پالتو شی دې راغستی دی خراب شی دې راغستی هغه الله له ورکوې الله ته د دې څه ضرورت دی الله غني دی غریبانان خو منګه یو فقیران منګه یو محتاج منګه یو د الله دپاره چې ورکوې بیا ښه شی ورکوه ولن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون د نیکۍ اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې الله وایي نشي رسېدی چې څو پورې م لګولی نه وي مال او خرچه م کړي نه وي د هغه څه نه څه چې ستاسو خوښ دي چې څه م خوښ یې هغه به ورکوې د الله په لار کې هله بیا د ایمان پته لګي بل ځای کې الله دا خبره کړې ده امینو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله باندې او په پیغمبر باندې وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه او مال ولګوئ د هغه څه نه په څه کې چې الله تاسو د یو بل جانشین او نائبان ګرځولي اوس دې خبرې ته سوچ وکړه د الله په هر ټکي کې حکمت دی وینا نه یم د الله په هر ټکي کې حکمت دی په هر لفظ کې حکمت دی وی مال ولګوئ په هغه څه کې چې تاسو یې د یو بل نه الی څه مطلب دی اشاره څه ته تا نه به هم پاتې کېږي
ته د چا خلیفه ګرځېدلی په دې مال کې که نه د پلار مال دی او د نیکه مال دی او تا ته راورسېدو تا دغه شان تا نه بل ته پاتې کېږي نو چې بل ته پاتې کېږي نو بیا ویې لګوه د الله په لار کې که نه دې ته خوشحاله چې بل ته پاتې شي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعجب کړی دی په هغه انسان باندې چې د وارث مال ته خوشحالیږي وارث مال ته څوک خوشحالیږي ورته خوشحاله او څومره ساده دی او څومره ساده دی د زوی مال ته خوشحاله دی د نوسي مال ته خوشحاله دی او د ده کار څه دی چوکیداري کول جمع کول په سوړو ورننویسته په بینکونو کې یخوده او سخ ورته خوشحاله دی چې جي د راروانو خلکو مال ما سره پروت دی او زه دې ګوره ځان له نه لګوم نه د الله دپاره لګوم نه په دین لګوم نه په ځان لګوم دا څومره ساده سړی اوس د وارث مال ته خوشحاله دی لکه سړی خپل مال ته خوشحالي وارث مال کې څه کوي وارث مال خو هغه ته پاتې شو ته ترې لاړې که څه سړیتوب پکې وجو کیدای شي ستا په نوم یې چېرته ورکړي یعنې اکثر یې ورکوي نه اکثر ډېر لږ داسې اولادي روري او کشري چې هغه یا خپلواني چې هغه به ستا په نوم یا څه د خیر کار وکړي نو بعضو ډډه دې ته لګولي وي په ما پسې یو میخ حلالوي دی پروت دې ته دی خوشحاله دی چې په ومه به څه کېږي میخه به حلالیږي د کروړاو په مال کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه یو کس تپوس کوي شیخ صاحب دا مال چې سړی په ژوند کې ولګي ښه ده که نه د مرګ نه بعد چې په ده پسې ولګي ښه دی هغه دا وي چې ته په تیاره کې روان یې او ډیوه درسره دا ډیوه مخکې نیسي که شاته هغه وي مخکې نو وي دلته خو ته ډیوه شاته پرېږدي تیاره مخکې ده ډیوه دې شاته پرېږدي تیاره په قبر کې ده ته وروسته خلکو ته په ما پسې به رڼا وکوي عجیبه خبره ده قبر رڼا که ورشوله یقیني ولګوه زړه به دې مطمئني شاته څه پته لګي لګوي به یې نه به یې لګوي زما خواله کیس راغلی تاسو ته ما ویلو ملګري څه کسان زما خواله راغلي د هغوی مسله وه مسله به دې وه چې پلار مړ شوی دی او د هغه ځمکه د جیداد دی موږ ته پاتې شوی دی دا څلور دي که پنځه وروڼو نو په دې قبر یې وله هلته جوړ کړی دی د هغه په ځمکه کې یو ګوټ کې ښخ کړی دی ګوره ښخ کړی دی قصه ختمه شوې ده اوس مسله دا ده چې دې کې دا دوه وروڼه وایي چې دی د دې ځای نه لرې کوو ځکه چې دا ځمکه یې موږ ته تنګه کړې ده دا نور وایي چې نه پلار دی د هغه ځمکه او یو دغه معمولي ګوټ ته یو دغه هغه ته پاتې شو سی چلو شو دا فیصله اوس وکړه چې ځمکه د دغه سړي وه دا چې قبر کې پروت دی ځان ستړی کړی هغه دی اوس دا باز وایي چې دی په دې ځای کې صحیح ده پلار دی خو لکه موږ ته یې د ځمکې هغه ټول سیسټم ګډوډ کړی دی دغه ځای کې به لازم بیا ته آبادي هم تاوی په دغه ځای کې لاره به هم تاوی په دغه هر څه به کوې ځکه چې منځ کې قبر راځي نو که ته دې ته پروت چې بچي نو بیا ساده انسان خو بل نور څه به نه بچي که نیک عمله هم صحیح دی خو خبره ټوله به کیدی شي کې روانه ده څه کې کیدی شي کې نو کیدی شي ته پروت یقیني کار ولې نه کوي چې ته کیدی شي ته پروت چې کیدی شي او کیدی شي کیدی شي څه پته لري نو الله وایي ولګوئ هغه مال چې تاسو د یو بل نه اخیستی دی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر تاسو کې چې چا مې ایمان راوړی دی او مال یې لګولی الله وله لوی اجر به ورکوي یو آیت هغه درته بیان کړم خصوصا د هغه ملګرو دپاره چې هغوی دا وایي چې دا مال به ډېر لګولي د الله په لار کې دا معمولي به نه وي لکه روپۍ دوه پنځه سل دا به نه وي دا مال لګول به جو په لکاو ته وایي یا په زرګاو ته دا واوره ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الله مثال دا هغه خلکو
چې کوم مال لګوي د الله د رضا دپاره دا پکې شرط او دویم دې دپاره چې دی په دې دین باندې مضبوط پاتې شي دوه نیتونه یې دي د دوی مثال د څه دی د دوی دا کوم مال چې لګوي كمثل جنة بربوة أصابها وابل مثال اوس واوره خبر باندې د الله پوه کې ښه دا مال چې الله په لار کې لګوي د الله د رضا دپاره د دې داسې مثال دی لکه یو دنګ ځای دی ربوه دنګ ځي ته وایي لکه غره کې دنګ ځای دی او په هغې کې یو ښایسته غونته کې باغ دی اصابها وابل او سخت باران پې وشو باران پې سخت وشو او دا باغ دی په دنګ ځي کې او چې په دنګ ځي کې دی او باران پې ډېر وشو نو فایده بیا ډېره وي لکه چې یو خو باغ دنګ دی او بل څه دی باران تیز وشو وابل تیز باران ته وایي فائدې څه وکړه فآتت اکلها ضعفین میوې دوچنده ورکړه تیز باران دی باغ دنګ دی دنګ ځي کې دی نو هلته میوه دوچنده شو فإن لم يصبها وابل فطل الله وی دا باغ دومره مزیدار باغ دی که باران پې راوورېږي نه دا معمولی پشم چې دی دا ولم پوره دی پوه شوي به دي څه مطلب شي یعنی مؤمن چې نیت یې صفایي که د الله په لار کې ډېر مال ورکو جو فایده ډېره ده او که ډېر نشي ورکولی دا معمولي که ورکړي هم فایده یې ده یعنی دا باغ که پې تیز باران ورېږي که معمولي ساس کې راورېږي او که هسې هغه پشم پې راځي خو دې باغ ته فایده په هر حال کې رسي نو ته دې ته مه ډډه لګوه چې الله به ما کروڑپتی کوي لکپتی کوي بیا به زه لګوم دا بعض وایي که نه چې کښېني یاره ارمان چې داسې یو ښایسته جومات دې جوړ کړی که نه یو درې چته او پکې دا یو ته پرېږده دا درې چته کلي کې دې جومات شتي او هغې کې تپوس وکړه څه پکار دي پیسې ورکړه یاره ارمان چې وي د یتیم پوره کفالت سړی وکړي که نه او ساتي او په هغه سبقونه پرېږده دا خبره یو اداره وګوره چې یتیمانان ساتي ورکولی و 500 روپۍ یو 100 روپۍ د دین نور کارونه وګوره نور وګوره لازم خو نه چې ته پوره ټیکه بالې یو سړي سره طاقت شته هغه یې کولی شي خو فایدې ډېره ده لکه څنګه چې الله دې آیت کې او دا درته ووایو چې دا مال چې کوم تر الله په لار کې لګې د دې فایده ګوره صرف تا ته به ژوند کې نه ده په آخرت کې نو ته په قبر کې پروت دی تا پسې موټر سټارټ دی حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه کله چې انسان مړ شي نو د ده عمل ختم شو ځکه چې د عمل میدان هغه کوم ځای کې دی په دنیا کې دی دی د دنیا نه لاړ چې د دنیا نه لاړې نو ستا میدان د عمل د هغې نه خو ته لاړې عمل ختم شو سوای د دریو خبرو نه چې د دې اجر تا پسې د مرګ نه بعد هم در روان دي الا من صدقة جاریه هغه صدقه چې هغې ته جاري صدقه ویله کېږي یعنی وخت په وخت د هغې نه فایده اخیستی کېږي دا په تا پسې په قبر کې هم حساب د هغې او ثواب د هغې در روان دي یعنی یو سړی د مسلمانانو له لار جوړه کړې جومات یې جوړ کړی دی مدرسه جامعه کوې او داسې پسې بیا ځه چې ته قرآنونه یې راوړي جومات ته د علم کتابونه یې ایښودي دي چې څو پورې د دې نه فایده اخیستی کېږي دې سړي ته قبر ته ثواب روان دي او علم ينتفع به یا هغه علم چې خلک ته فایده لري لکه یو عالم دی علم یې کړی دی او بیا خلکو ته بیان کړی دی خلکو یې زده کړی دی خلک پې عمل کوي هغه یې نورو ته ښیي بیا یې نورو ته ښیي بیا یې نورو ته ښیي او دا سلسله روانه ده قیامته پورې او دا عالم په قبر کې پروت دی خاوري شوی دی خو اجر ورته روان دی او ولد صالح يدعو له او دریم نیک عمله بچی چې د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي لاس اوچت کړي الله زما په مور پلار باندې رحم وکړه
دعاګانې مور پلار دپاره غواړي دا اجر دا ثواب دا رڼا دا تا ته د مرګ نه بعد هم در رسي. نو که دا غواړي چې قبر کې درته ډیوه لګېدلي او قبر دې رڼایي او اجر در رواني، نو په دنیا کې ولګوه، د الله په لار کې ولګوه، قبر تیار کړه د مخکې نه چې ته ورته ځې او هغه تیاري، نو تا پسې به حساب در رواني، تا پسې به میټر د نیکیانو هغه به په تا پسې سټارټ کي. زه درته یو حدیث ذکر کړم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ګورئ د دې نه دوه مسلې ثابتېږي دې حدیث نه. یوه چې د الله په لار کې د مال لګولو فایده، او دویم د الله په لار کې چې مال لګوې ډېر او لږ پکې مه کوه، خو چې بس دې اوس رسي هغه لګوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما منکم من احد، دې حدیث ته غوږ کېږدئ، ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه. په تاسو کې د هر سړي سره به د قیامت په ورځ الله په خپله خبرې کوي، په خپله ډایرکټ خبرې د رب العالمین د دې خپل بنده سره د قیامت په ورځ دی. پای کې موت آمیو لیس بین الله و بینه ترجمان، د الله او د دې بنده په منځ کې ترجمان نشتی چې د الله خبره دته کوي او د ده خبره الله ته کوي، نه ډایرکټ خبرې به رواني. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. دی به مخې ته وګوري څه نشتي، که اخوا دېخوا ګوري جهنم به په نظر راځي. یو روایت کې راځي چې هر طرف ته به خپل عمل ویني. اوس لار د خلاصي نشته، شتي لار د خلاصي، عمل دی جهنم دی، کم طرف ته ځي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وایي د حدیث په آخره کې فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمره. په تاسو کې که څوک د دغه جهنم نه ځان بچ کولی شي نو بچ یې کوي، اگر که د کجوري د دانې په یو ټوکړه باندې. اولنۍ مسله دې دا راووته چې کوم د دې موضوع سره تعلق ساتي، هغه دا چې د الله په لار کې مال لګول ته د جهنم نه بچ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که ځان د جهنم نه بچ کړي نو د کجوري د دانې یو ټوکړه ورکه. نو دویمه دا فایده ترې راووته چې دا بعضو چې را ځان سیټه کړی دی او ځان یې بلکل د دې لیست نه ویستی دی چې یعنې موږ پکې نه یو، دا څومره خطاب چې روان دی د الله او د پیغمبر، دا به ناشنا مخلوق بل به یې هغو ته الله وایي مال لګوئ، موږ خو نه یو، موږ خو الله بخلي، موږ غریبانان، موږ مسافر، موږ باندې قرضې دي او موږ باندې خپل بوج دی او موږ خو ښځه او بچي. دا ټکی چېرته وړي؟ ښځه او بچي په دې یو ټکي باندې خو موږ د ډېرو عباداتو نه ځان خلاص کړی دی. ښځه او بچي، ښځه او بچي او مور او پلار به دغه ټکي ته هم ډډه لګولې. هغوی ته دا وایو، پیغمبر وایي که نور څه نشي لګولی د کجوري دانې درته هم نه دی ویلي، تا ته یې دا هم نه دي ویلي چې پوره دانه د کجوري راواله او چاله یې ورکړه. د کجوري دقه دانه راواله په منځ یې دوه ټوکړې که د یو ټوکړه به د الله په لار کې ورکړه. ته نشته که تاسو کې دغه ټوکړې کوم څوک نشي ورکولی، دومره غریب پکې نو هغه ته خو بیا موږ څه نه وایو. که داسې غریب وي چې د هغه د دې اوس هم نه رسي نه، او بیا جدا خبره ده. روټۍ یو ټوکړه راواله، پوره روټۍ هم مه ورکو، د الله په لار کې ورکړه. اوبه د څښاک بل څه شی د الله په لار کې ورکړه. الغرض ګورې بانی دې نه چلیږي، مقصدي خبره ده چې دا بانی دې جیب کې کېده دا نه چلیږي. یو سړی دی هېڅ وس یې نه رسي، جدا خبره، خو الحمدلله د ډېرو خلکو وس رسي، څه نه څه وس خو رسي که نه. که نور هېڅ هم نه یو سړی کور کې چې کوم خوراک کوي د هغې نه څه برخه معمولي راوالي او غریب له ولي،
در الله په لار کې مال لګول نه دي دي دا غریب کومه غریبه کورنۍ چې دا چې ته پیژنې د هغوی هغه بچو له چېرته جامه نیمه والي پیزار والي ما خو دې ته ډېره لګولي پکې بعض ولیاذ بالله چې د خپلو بچو د جامې کله خرابې شي که نه پوره بې تیلۍ ته ور واچوي او داسې سینه هم پلنه کړي ورسره دا ورکوي د الله په لار کې یاره هغه مخامخ سړی هم زه دا نه یم چې دا د الله په لار کې نشي ورکولی زه د دې سړي حالات بیانوم چې دغه وخته پورې دا غږ نه دی کړی چې الله په لار کې ورکړي نور د الله په لار کې ورکولی شي خو چې انتظار دې دې ته کړی ډډه دې لګولي چې دا جامې به سوری کېږي او دا به نری کېږي او بیا به یې ورکومه نو دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د کجورې صحیحه ورکه خو ورکه د الله په لار کې ښه هغه بل حدیث ته مشهور څو پیرې موږ بیان کړی او تاسو ته یاد به مې انشاءالله په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله وقسمه خلق دي چې د قیامت په ورځ به د الله د عرش په سوري کې ولاړي هغه داسې ورځ ده چې د دغه سوري نه علاوه به بل سوری نه وي په هغه وو کې یو ذکر کړی دی چې د الله په لار کې مال لګوي یعنی کم سړی چې د الله په لار کې مال لګوي د قیامت په ورځ یې ځای کوم ځای کې دی د عرش په سوري کې دی اوس که ته دا غواړې چې هغه سخته ورځ کې ماته د عرش په سوري کې ځای میلاو شي او په هغه ګرمه ورځ کې چې خلک به خولو کې ډوبي ماته د عرش په سوري کې لږ ځای میلاو شي نو د الله په لار کې مال لګوه خو دغه حدیث کې د دې مال لګونکي ناشنا صفت هم بیان شوی دا به د فایدې لپاره ذکر کړه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او یو هغه سړی دی چې الله په لار کې مال ولګو نو دا مال یې دومره په پټه ولګو چې د دغه ګس لاس ته هم پته ونه لګېده چې ښه څه ورکړو بیا دا صفت هم په ځان کې راولي دا صفت په ځان کې راوله مال ښکارم لګولی شي چې کله پکې فایده پکې صحیح چې خلکو ته ترغیب ورکړي نیت یې صفا ده خو چې را خلک یې ولګي د الله په لار کې هغه ټیم کې لګوه یا زکات شو چې را خلک زکات ورکړي ځکه چې زکات خلکو ته پته وي ته به یې ورکوې خو هر چې عامې صدقې دي دا په پټه ورکول دا څه دي دا غوره دي نو مال چې ورکې څه وکړه په پټه دومره په پټه چې ستا دې ګس ته هم پته ونه لګي چې دې ښه څه ورکړو دا نه چې بیا قیسې کې بس خو بیا ریډو تی جوړ شوی بس راغلی و ما وي ها واله دا مزه نه کوي دا د مؤمن شان نه دی او نه د دروند سړي کار دی مه یې کوه د سره شرمو خو یې مه کوه ورکړي دي 10 روپۍ دي او هغه دې هم داسې باد کړی شي یاره دا نه دي لکه یو سړی به راشي جومات کې به غریب له 10 روپۍ ورکړي دا نه دي دا د ظالم زامن او دا د دوی تجارت دی او دا خبیثان او دا دلګان او دا او دې کار ولې نه کوي او دې دا ولې نه کوي او دې سور ځوان دی په 10 روپۍ د غریب دومره وشرمو دومره دې بې عزته کو نه به دې ورکولی 10 روپۍ تا نه چا په زور اخیستی صرف هغه تا ته ووایي چې راکړه د الله په نوم تا ته یې د الله نوم ویلی تا وله ورکړه اوس که دی دروغ وایي خپل رب ته به مخامخ کېږي که رښتیا وایي یو تا وله مال خو ستا مال خو ولګېد که نه الله خو به تعالی اجر در کوي که نه تا ته ستا اجر الله در کوي او پرېږده دا خبرې مزه نه کړي او ځکه الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی غوږو ته کښېږده الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مؤمنان هغه خلک دي چې د الله په لار کې مال لګوي ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى او الله وایي څه چې ولګوي نو بې اثباتي نه وروسته
نه پې هغه غریب له او سوالګر له تکلیف ورکوي نه وله زړه خفه کوي یېرېږه زه د طریقه ښیم که نه چې څه دې ورکړو څه یې که یېرېږه الله ته به یادي که نه به یاد بس ته یې هېر او که چېرته چاته ښکارم شي کله الله داسې بنده راښکاره کوي خلکو ته دا چې ځان پټوي رب العالمین یې راښکاره کړي نو که چا راته وویم چې تا دا کا او یاره بس موږ نه ده خو هر څه الله کوي موږ بس یو دغه معلوم ده الله خو بس دا یو ذریعه جوړه کړه او الله به موږ احسان وکړو چې موږ له طاقت راکړو توفیق یې راکړو داسې خبره کوه درنه خبره کوه او موږ مال ورکو موږ نور هم ورکو او موږ ورکړی دی او موږ یې لګو او موږ یو ورځ ما د یو کس سره مونځ وکړو مشر کس نو چې کله بهر ته راووتو نو خبرې اترې م کولې نو ما ماشاءالله ډېر ښایسته مونځ دې وکړو ډېر په قلاره نو ما ته وایي چې زه په دې سجدو کې جاړم ډېر او بیا شروع شو دا سهار زه دا ټیم جومات ته ځم د شپې تهجد کوم نو بیا زه خفه وم په دې خپل سوال باندې چې ما په دې خپله خبره چې ما ولې غریب خو هر څه راښکاره کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د یو مؤمن صفت وشي د دیندارۍ د لاسه دا زیری د دې مؤمن دپاره دی دا د خوشحالۍ خبره ده خو چې دا مؤمن نه غواړي یعنې د ده مقصد دا نه و الله یې راښکاره کړي او خلک یې صفت وکړي دا ښکلې خبره ده او په دې خوشحالېدی شي ته ځکه چې مؤمنان ته ښه یادوي به دا نه چې سړی هغه هر څه راښکاره کړي بلکل که نو د الله په لار کې دې مال ولګو الله وایي بیا اثباته مه پې دا غریب تنګوه مه یې رټه راشه راشه واله دا 2 ریاله او دا 2 ریاله به وله ورکړي او واله دا 10 روپۍ بیا دې وینې نه زوره کېږي د دې الله دې مال قبلوي الله ته دې ضرورت دی ښه په مینه محبت دا واله الله دې ستا حاجت پوره کړي الله دې په تا رحم وکړي ښه پرون تندي او بیا تیزه چې څو خبرو هم نه شي ما یو پیر په دې حرم کې زموږ یو دوره وه علمي هلته ما څه کتاب وي او ډېرې ورځې ومه د حرم مکي کې 2م چت کې به اکثر موږ ناست نو هلته یو عربی راغلی و هغه د غریبانو له به دا مال ورکوه چېرته په دې به مشهور و نو ځکه چې خلکو پېژندو اوس هم یو ښایسته انسان الله والا او سپینې کپړې اچولې وې تکې سپینې او ستنې ته ناست او قرآن یې وي او دا خلک پسې تلو دا غریبانان چې کوم خبرې شوي چې پلانې راغلی او به پېژندو یا به ورته چا ویلي چې دی راغلی دا مؤمن بنده په دې مشهوري اوس یو سړی مشهوري چې هغه پلانې بخیل هغه پلانې بېلمازه هغه پلانې بېدینه اوس دی په دې مشهور دی دی د مکې نه دی خو راغلی مکې ته دی حرم ته دی هلته دې خلک خبرې شوي لکه پلانې راغلی دی موږ لرې ناستو نو ما ته د بعضو ملګرو هغه هم عربیانو هغوی ما ته دا خبره وکړه وی دا شیخ چې دی د غریبانو سره مرستې کوي ته ورته ګوره موږ ناستو خپل هغه حلقه کې نو په هغه هم نظر و نو هغه قرآن وي لکه چې قرآن او دا غریبانان به پسې راتلو خپله خبره به یې شروع کړه چې یعنې شیخ ما ته هغه به خبره شروع کړه هغه به جیب ته داسې لاس کړو داسې نوټ به یې ورکړو او خپل سبق یې او خپل سبق یې بیا بل مخ ته یې وله به هم نه کتو او چې خبره به هغه شروع کړم بس وشوه او هغه به یې ورکړو نه احسان راړول نه داسې په نیغه کته چې دا څوک دی او دی کار کوي او که نه کوي دی مزدوري کوي او که نه کوي دی ځوان دی او که دی بوډا دی او که دی او قصه پوره وکړه ډیټیل ولیکه ډیټیل پوره ولیکه نو ما تعجب وکړو هغه د سلفو چې کوم واقعات ما اورېدلي و او لیدلي و په کتابونو کې نو ما دا وایي چې دا یقیني وو ځکه چې دا زموږ په دې زمانه کې داسې خلک شته
اوس دی نه خبر شوي چې دا څوک او چېرته یې ویوړې او خبره ختمه شي، بیا خپل تلاوت یې ختم کو او بیا ماښام بانک سره هغه روژه ماتې هغه دسترخوان ولګېدو، په هغې کې بیا ځینې عامو خلکو سره ناست و، روژه یې خپله ماته کړه، مونځ یې وکړو، قصه ختمه شوه. خو عرش باندې یو رب دی چې هغه د هر څه ولید، اته پته وه چې ده به ګورې څه ورکړي، چاله یې ورکړي دي، په څه نیت یې ورکړي دي، دا ټول هر څه د هغه سره نوټ دي د یو یو خبره. او بیا مزه دا کوي چې پوره 500 روپۍ راوړي او تصویر به مو باسي. دا قسم ده که نه، مکمل تصویر به وباسي او ودرېږي به او کیمرې ته به ګوري، داسې تصویر هم نه چې ځان دې ننګاره کړی. د بعضو غریبانانو د تصویر زه وینم چې ته داسې یو کیلو وړی وله ورکوي او هغه دا سر داسې ټیټ نیولی، دا زنې په دې سینه کې ورننویستي، چې دروند سړی دی خو مجبوره دی دغه وړو ته یې ضرورت دی. نو چې څه ورکې زباته یم په پټه یې ورکه. او دا راته م ووایم بعضو په زړه کې دا دی چې مال ما ولګو دا خو جولاړو څه شو، ختم شو. یعنی ما سره 1000 ریالې دي مثال کې، 100 ما ولګولې او 900 پاتې شو، 100 خو لاړې او کمې شوې. نه، صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، ما نقصت صدقه من مال، صدقې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال نه کمیږي. د ظاهره کې کم شو، صرف نوټونه کم شو، نور مال کم شوی نه دی. ته برکت ته ګوره، ته اجرونو ته ګوره، ته الله رضا ته ګوره چې څه دله درکوي. او زه به درته یو خوندور روایت ویم، ما یو پیر دوه ملګرو ته ویلی دی، امام ترمیزي راوړی، عایشه رضی الله عنها وی زمونږ سره یو ګډ هغه موږ حلال کو، د الله په لار کې مو ورکو، نو هغه غوښه موږ ټوله تقسیم کړه او د دې ګډ هغه اوږه یا پتون چې ورته وایي دغه پاتې شوی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی تپوس یې وکړو، وی څه ترې پاتې دي؟ هغه وویل یا رسول الله ولې یا پتون دا ترې پاتې شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره دې خبرې ته غوږ کښېږدي، بقي كلها غیر کتفها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول پاتې دی خو دغه پتون پکې نه دی پاتې شوی. تعبیر ته خیال دی؟ ټول پاتې دی، ټول شتي، کم یو پکې نشتی. دا کومه ټوټه چې پاتې دی دا یې نشتی. هغه بل خو تا دې ځي ته ورسو چې هغه نشتی، هغه تا سم ځي ته ورسو دا نشتی، تا سره چې پروت دی دا نشتی. نو په دې مه یېرېږه چې یاره دا جو زما مال ولګېدو او دا به جو څه کېږي او دا څنګه. نه، اصل کې تا دقه مال ذخیره کو ها، او دې سره مال نه کمیږي. او ځکه حدیث ته صحیح مسلم دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یقول ابن آدم مالی مالی، د آدم بچه سهار ماښام چغې وي زما مال او زما مال، سهار ماښام دی دا چغې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وهل لک یا ابن آدم من مالک، د آدم بچی ستا په دې مال کې ستا څه دي چې ته دا چغې وایي چې زما مال او زما مال؟ الا ما اکلت فافنیت، هغه کومه چې دې وخوړه، او لبست فابلیت، او کومه چې دې واغوسته او زړه دې کړه، او تصدقت فامضیت، او کومه چې الله په لار کې لګولې د مخکې دې لګېدلې دقه ستا مال دی. زما او ستا مال کوم یو دی؟ کوم مو خوړو د یقیني زموږ مالو، ځکه چې خېټې ته لاړ. دویم دا کوم چې موږ اغوستی دا یقیني زموږ مال دی. دریم کم چې دې صدقه کو بینکونو کې چې پروت دی هغه د وارث مال دی. جمع کېږي چې لوښو کې چې پروت دی، بعضې رالي که نه داسې هفته کې یو پیر شماري وخاندي ورته چې دا شتي بې کېږي. ډېر غریب دی، ډېر غریب دی.
اوس دې ته هم دی مال وایي مالي دا ستا مال خو نه دی مال ستا چې دې وخوړو دا یقیني ستا مال دا چې دې واغوستو دا ستا مال دا چې الله په لار کې دې ولګو دا ستا مال دی نو د الله دپاره یې ولګوه په دې سره مال کمیږي نه په دې سره مال په دې سره مال ډیریږي دې سره کمیږي خو نه او دا د هغه سړي دا سوچي چې څوک د صدقې او د الله په لار کې د مال لګولو هغه خون ده نه دی اغستی زه بېرته یو بل دلیل ښیم ذهن ته مې راغی چې الله دا مال څنګه ستا ساتي دا کمیږي نه اگر که ظاهره کې هغه مبلغ هغه رقم هغه پیسې کمی شو دا ظاهره کې دي حدیث د صحیح بخاري او د صحیح مسلم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تصدق بعدل تمره یو سړي یو کجوره ورکړه من کسب طیب پاک او حلال مال نه ورکړه شرط پکې دا دی فإن الله يتقبلها بيمينه الله د دنه دا یوه کجوره دا چې قبلی په ښی لاس د یو کجوره یو دانه ده ګوره وړه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه الله بیا دا صدقه دا کجوره دله ساتي لکه څنګه چې تاسو د اس هغه وړوکی بچی ساتئ یا یو روایت کې راځي د اوښ بچی چې تاسو ساتئ د هغه بچي څومره خیال کېږي ولې خیال کېږي ځکه چې دی لوی شي فایدهمند دی رب العالمین دغه کجوره تاله ساتي ښه قیامت په ورځ به صحیح حتی تکون مثل الجبل قیامت په ورځ به د غره مره نیکي د ده په دې تله کې پرته دی به وایي چې یا الله دا ما کله کړي دي وایي دغه کجوره ورته چې ورکړې یوه کجوره غر ته خبره ورسېده دا مال کم شو که ډېر شو ډېر شو الله څه وایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله سود ختمي صدقې ډېرې ما ته په کراچۍ کې یو عالم دا ویلو یو مجلس کې موږ ناستو ما ته یو سوال دی زما د ذهن ته راځي چې دا الله وایي ویربي الصدقات الله صدقې ډېروي نو زه لکه که اوس څوک دا تپوس وکړي خصوصا دا بېدینه خلک یا داسې دهریه ذهن والا یا ملحد چې ظاهره کې خو پیسې کمیږي صدقې چې ته ورکوې پیسې کمیږي که ډېرېږي کمیږي نو څنګه الله وایي زه صدقې ډېروم ما هغه ته دا وایي چې یعنې زما ذهن کې چې فی الحال کوم جواب دی نو هغه په دوه قسمه دی یو داسې کیدی شي چې الله دا مال ډېر کړي په ظاهره کې داسې هم شوي دي دا خو واضحه ده دا سړی دا اعتراض نه کوي او داسې هم ډېر شوي لکه یو سړی دی 10 روپۍ د الله په لار کې لګولي دي د هغې په ځای ول الله په تجارت کې زر ورکړي دي شوي دي که نه دي شوي دا خو واضحه ده چې الله د صدقې د لاسه مال څه کو ډېر کو او داسې هم شوي دي چې یو سړی مال لګوي ظاهره کې الله د ده په دې مال کې زیاتې نه دی راوستی شوي دي که نه دي شوي داسې هم شوي اوس دا سړی که دا سوال وکړي چې دا صدقې الله څنګه ډېروي نو ما هغه عالم ته دا ووایي دغه حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم دا مې ذهن ته راغی چې رب العالمین دا صدقه ډېروي د کجورې دا دانه تر دې چې غر ته جوړ شي نو ما دغه هم ډېرېده دي او په دې سخت خوشحاله شو وی شکر الحمدلله چې دا حدیث دا وي زما ذهن ته نه و راغلی کله یو عالم ته مسله ذهن ته نه راځي یېره شي ته نو ګوره صدقو سره مال کمیږي نه صدقو سره مال ډېرېږي او بیا چې ملایک ستا دپاره دعاګانې غواړي ستا مال به کم شي حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته یې غوږ ورته کېدی دا کمې چې لګوي دوی د ورته هم غوږ کېږي دا کمې چې نه لګوي دوی د ورته هم غوږ کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من یوم یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان هر ورځ چې سحر شي دو ملائک د اسمان نه راکوزېږي د دوی ډیوټي څه ده دا یو په ملایکو کې چې کوم دی دی وایي اللهم اعط منفقا خلفا دی دغه دعا کوي
د بل سهاره پورې. یا الله څوک چې مال لګوي په بدل کې وله نور ورکړي. ادویم څه وایي اللهم اعط ممسکا تلفا، یا الله څوک چې نه لګوي دا شته مال وله خراب کړي. خیال هم دی که نه؟ یا الله څوک چې مال لګوي په بدل کې ورله نور ورکړي، یا الله څوک چې نه لګوي دا شته وله هم ګډوډ کړي. ملائک خو هغه مخلوق ته چې د دوی دعا الله قبلی او د دوی خیرې هم الله قبلی. او ستا مرضي ده، نور خو هوښیار انسان یې، ستا مرضي ده چې ته کوم یو غواړې. نو د صدقې د الله په لار کې لګول دا د الله د محبت د ګټلو یو ذریعه ده. الله به سره محبت کوي، صرف الله نه، خلک به سره محبت کوي او زړه به دې خوشحاله وي. رب الکعبه د زړه سره دومره خوشحاله وي، دومره تپوس یې مه کوه. او انشاءالله تاسو به تجربه کړي او که نه وي نن یې لږ تجربه کوي خیر دی. که د یو چا سره دې مرسته وکړه که نه د 150 روپو په دغه ورځ به دله خوب دومره ښه درځي چې تپوس یې به کوه. دا زړه به دې هسې باغ باغ وي، خوشحاله به او رب العالمین به د نیکیانو طرف ته ستا مخه کېدې د لاسه. الله سوي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الله څوک چې زما په لار کې مال لګوي او زما نه یېرېږي او ایمان لري په آخرت باندې او په جنت باندې فسنيسره لليسرى. الله وایي زه به ورته د جنت لار اسانه کړم. د جنت لار به ورته اسانه کړي، د نیکیانو د ګټلو لار به ورته اسانه کړي چې کوم سړی د الله په لار کې مال لګوي. دې سره به دې زړه خوشحاله وي، دې سره به دې دا نفس خوشحاله وي او رب العالمین به د سره محبت کوي. حدیث کې دا راځي، دې ته غوږ کېږده. شیخ البانی رحمه الله دا حدیث په صحیح الجامع کې راوړی دی، احب الناس الى الله انفعهم. په دې ټولو خلکو کې د الله کم خلک وخت یو څه بدشتي کم چې نورو له فایده ورکوي، هر قسمه فایده او دا غوږ کېږده ورته. واحب الاعمال الى الله، او په عملونو کې خوښ عمل د الله کم یو دی، سرور تدخله على مسلم، خوشحالي په مسلمان باندې راوسته، او تکشف عنه کربه، یا په خوشحالي راولي یا تی سخت لري کی، او تقضي عنه دینا، یا تی قرض ختم کی، او تطرد عنه جوعا، یا تی الوگا ختم کی. عند الله سخت وقتی با عمالو کی مسلمان نه سخت لري کی، قرض تی ختم کی، خوشحالی پی راولی، لوگا تی ختم کی. دا من کولی شو که نشو کولی؟ ولی نشو کولی؟ خو چې څوک اراده لري هغه یې کولی شي. او سبحان الله امام احمد یو حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کل امرئ فی ظل صدقته. د قیامت په ورځ چې کله دا ګرمي ډېره سخته وي که نه، او دا نور د یو میل په فاصله کې، هر سړی به د خپلې صدقې په سوري کې ولاړ وي. او ستا مرضي ده سوری څومره اوږدی څومره پلنې، هر سړی به د خپلو صدقو په سوري کې ولاړي. د کم وخته پورې؟ وایي چې څو پورې فیصله نه وي شوې خلکو منځ کې. حدیث کې راځي، امام ترمذي راوړی دی، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. دا صدقه ګناه داسې ختمی که نه لکه څنګه چې اوبه اور مړ کوي. که ګناهونه خپل ریجول غواړئ په الله باندې او ګناهونه خپل ختمول غواړئ په الله باندې، نو څه وکئ؟ صدقې ورکئ، د الله په لار کې مال ولګوئ. الله به د سره محبت کوي، خلک به د سره محبت کوي، زړه به دې خوشحاله د هغې په سوري کې به ولاړې، د عرش په سوري کې به ولاړې، نیکیانې دې وګټلې، اجرونه دې ډېر شو. نور ته څه غواړې د الله؟ مال کې دې برکت راغی، مال دې ډېر شو. او روایت کې داسې هم راځي چې د دې
صدقو سره الله مصیبتونه د انسان نه لرې کوي د صدقو سره الله د انسان نه مصیبتونه لرې کوي که ته دا غواړې چې د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه ځان بچ کړي که نه او ځان ته په ډډه کې نو د الله په لار کې مال لګوه دا د نیکانو بندگانو مؤمنانو یو لوی صفت ته الانفاق فی سبیل الله او دې باره کې خبرې نور هم ډېرې زیاتې دي خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي دویم چې دا شته چې ما سوي دا به کافي ستاسو د جذبه کولو لپاره که په دې هم نه کېږي نو بیا موږ له بله طریقه نه راځي دومره ایتونه دومره فضایل دومره حدیثونه دومره اجرونه دومره فایدې دومره طریقې دومره واضح خبرې دومره تفصیل دې نه بعد کې هم نه کوې نو بیا هر انسان خپله مرضي ده او هر انسان به د هغه څه سره مخامخ کېږي چې څه یې کړي دي موږ باندې صرف خبره رسولو نو کوشش کوئ چې د الله په لار کې څه نه څه ورکوئ دلته په خپل ملک کې په بل ملک کې د الله دا دین چې یاد شي د الله لار په دې کې ډېر کارونه راغلي ډېر غریب یتیم کونډه یتیم هغه طالب علم چې علم کوي هغه عالم چې خلکو ته علم خورئ کتابونه قرآنونه کوې لاره کوڅه یو بیمار د علاج نشي کولی هغه له علاج کول یو سړی د قرضې په ډېرې دي هغه نه قرضې ختمول او داسې پسې بیا ځه نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې د هغه په لار کې مال ولګو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د بخل نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ دا مالونه دا دی الله د حرامونه او الله دې دا د دې نه چې په فسق او فجور کې ولګي الله دې د دې نه بچ ساتي او الله سبحانه وتعالی دې دا څه چې موږ واورېدو په دې باندې الله موږ له د عمل کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين